د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ده. نن پنځشنبه د تلیا د میزان د میاشتې 19مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. کندوز کې د یو سربند د جوړولو چارې پیل شوې. د نورستان برېښنا کوټ د بیا رغولو چارې بشپړې شوې. د سرپل قشقري سیمه کې د تیلو د استقرار 23مه ساه پرانستل شوه. او د لبنان کې د حزب الله په کمین کې اسرائیلي ځواکونو ته مرشوب لا وخت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې د یو سربند جوړولو چارې پیل شوې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سربند جوړولو چارې پیل شوې دي. د پنجابو سندیزي حوزې عمومي رئیس مولوي عبدالحکیم حکمت رسنۍ ته ویلي چې د یاد ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د آغا خان بنسټ په مالي ملاتړ د 1 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سربند جوړولو چارې پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد سربند له لارې به 15000 جریبه ځمکه خړوبه او د سیمې کروندګرو ته به اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ چې په دغه پروژه کې د سیمې یو شمېر کسان ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د نورستان برېښنا کوټ د بیا رغولو چارې بشپړې شوې. د نورستان ولایت مرکز پارون ښار کې د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا کوټ د بیا رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د یاد ولایت د برېښنا امیر مولوي فضل الله حقاني رسنۍ ته وویل چې د نورستان برېښنا کوټ د بیا رغولو چارې چې اوس مهال د 1 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري بشپړې شوې چې پارون ښار پر دولتي ادارو سربیره د ښار 300 کورنۍ هم د سبیل ساعت برېښنا څخه برخمنې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې پر دغه پروژه 9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 2 میاشتې په موده کې چارې بشپړې شوې دي. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکي دوی ته د برېښنا برابرېدو خوښ دي. د سرپل قشقري سیمه کې د تیلو د استقرار 23مه ساه پرانستل شوه. د افچین کمپنۍ مسؤلینو په سرپل ولایت کې د قشقري سیمې د 23مې ساه نمبر د تیلو استقرار ساه د پرانستلو خبر ورکړی دی. افچین کمپنۍ د عامه اړیکو مسؤل انجینر امرالدین علیزی رسنۍ ته وویل چې د قشقري ساګانو د تیلو استقرار د چټکولو او ظرفیت لوړولو په موخه د چین او قزاقستان هیوادونو څخه 200 موټره نوي تجهیزات او ماشینونه رانتقالوي. نوموړي زیاته کړه چې د قشقري 23م نمبر سر په پرانستلو سره به د دغه سیمې د تیلو استخراج کچه لوړه شي او ډېر ژر به د عقای دریا او زمرد د سیمې تیلو استخراج پیل شي. او لبنان کې د حزب الله په کمین کې اسرائیلي ځواکونو ته مرشوب لا وخت دی. د لبنان حزب الله ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې اشغالي فلسطین سره پر پوله د لبنان بلیدا کلي ته نږدې د اسرائیلو پیاده ځواکونه چې غوښتنې په یاد کلي کې برید وکړي په یو کمین کې راګیر او سخت مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. ورته واقع د اسرائیلو پوځ په تیرو 2 ورځو کې د خپل 3 سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې د خپل مهمو مشرانو تر وژل کېدو وروسته اعلان کړی چې خپل قوت یې نه دی بایللی او د اسرائیلو پر وړاندې جګړې ته به دوام ورکړي. دغه راز اسرائیل د بیروت ضایع سیمه کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او د اشغالګر پوځ د اعداد له مخې د حزب الله ډلې مهم مرکزونه یې په نښه کړي. درنو اورېدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی لامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.